السلام علیکم. زه یم سرتاج امین امین. په پروګرام د خیبر شاعران کې ټولو شعر او ادب مینوالو ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ او په خیر حالی وایم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یې د ژوند په بهترینو لحظو کې به یې د خیبر شاعران پروګرام مستقل کوربه حافظ امین بهار صاحب ورور یم. د هغه څه مصروفیاتو او وجوهاتو په بنا باندې مسافر شوی دی، ډېر وخت نه لري. په دې وجه باندې هغه ماته اجازت راکړی دی چې زه لږ وخت لپاره د خیبر شاعران کوربه او د هغه ملاتړ جوړ شم. نو د نننۍ مرکې میلمه مونږ سره اوتر افریدی صاحب دی. د نه مخکې به هم تاسو چې دی که نه اوتر افریدی صاحب اورېدلی وي، دا غزلې او نظمونه به مو اورېدلي وي چې ډېر ښه غزل لیکي، ډېر ښه نظم لیکي او دا زمونږ سره په دې خیبر شاعران پروګرام کې دویم ځل میلمه شوی دی. اوتر صاحب ته د خیبر شاعران په پروګرام کې په خپلو شعرونو باندې یعنی اوتر صاحب په شعرونو باندې ښه راغلاست وایم. اوتر صاحب فرمایي چې په کوم کلي کې مشران ډېر شي، چې په کوم کلي کې مشران ډېر شي د هغه کلي دشمنان ډېر شي او اوتره یو دی وي خو ښه یار دی وي. اوتره یو دی وي خو ښه یار دی وي او څه پرې که خوشي د یاران ډېر شي. اوتر صاحب په پروګرام خیبر شاعران کې ستړي مه شي او هرکلی درته وایو. ډېره مننه، ډېره مهرباني، خدای مو خوشحال و آباد که. او زه د تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې ما له خبرو مکر وکړه. یو جهان من اوتر صاحب د تعارف څه محتاج نه دی او بلکې دا موږ سره چې دی اوتر صاحب دویم دریم ځل په د خیبر شاعران پروګرام کې میلمه شوی دی. نو اوتر صاحب تعارف تاسو سره شوی دی. نو اوتر صاحب نه به کلامونه اورو چې موږ سره ټایم کمی دی، نو وخت کمی د وجې به اوتر صاحب نه خپلې غزلې او نظمونه اورو. نو اوتر صاحب مینوالو ته به څه واوروئ؟ مینوالو ته که غزل به واورم که یا چې نظم نظم هم ډېره په مینه یې اورو. بس یو راته غزل ووایه او یو راته نظم ووایه. غزل مطلع رس کوم، کومې پیغلې پښتنې غږونه وکړل، کومې پیغلې پښتنې غږونه وکړل چې زما د زړه جذبې غږونه وکړل. ډېر ښکلی. او په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل، په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل، پښتنه و حوصلې غږونه وکړل. ډېر ښکلی. یو ځل بیا ووایه اوتر صاحب، ډېر په زړه. په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل، پښتنه و حوصلې غږونه وکړل. خو زه د عشق له کیفه، زه د عشق له غمه ځان ته خبر نه وم، زه د عشق له غمه ځان ته خبر نه وم چې د مینې ذایقې، چې د مینې تماشې غږونه وکړل. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. و څو کسات راته ساقي د پیالې نه کړو، څو کسات راته ساقي د پیالې نه کړو، ما په خپله د پیالې غږونه وکړل. و اسیزان به ترېنه ورک شي په دا څه شي، اسیزان به ترېنه ورک شي په دا څه شي، که عاشق د معشوقې غږونه وکړل. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. و داسې اورم چې را درومه عشق روڼ دی، داسې واورم چې را درومه عشق روڼ دی، د حالات تورې تیارې غږونه وکړل. او ستا د هجر غم مې زړه کې زورور شو، ستا د هجر غم مې زړه کې زورور شو، ځکه ما خو وایدې غږونه وکړل. اوتر صاحب دا شعر بیا اورو، ډېر ښکلی. ستا د هجر غم مې زړه کې زورور شو، ځکه ما خو وایدې غږونه وکړل. او د سبا سترګه ښکاره شوله رڼا شوه، د سبا سترګه رڼا شوله، د سبا سترګه ښکاره شوله رڼا شوه، په وصال کې تورې شپې غږونه وکړل. او مقصد و چې په تاریکه لاره تله مه کړه اوتاره، په تاریکه لاره تله مه کړه اوتاره، د توحید بلې ډیوې غږونه وکړل. د توحید بلې ډیوې غږونه وکړل. اوتر صاحب بل به را سره څه واوروئ؟ بل بند سره یو غزل شریکه اورئ ډېر په مینه. ښه، بل غزل مطلع رس کوم چې واده یې سره یا انتظار دی. واه، واده یې څه ده؟ یو انتظار دی. یو انتظار دی. و زه به یې کړمه د ما څه کار دی. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. و دا زه چې لیکم داسې شعرونه، دا زه چې لیکم داسې شعرونه، د ستا ښایست دی، د ستا سینګار دی. واه، ډېر ښکلی. او وړاندې چې ویښ وم بخ مې وده و، وړاندې چې ویښ وم بخ مې وده و، اوس په وده شم بخ مې بیدار دی. ډېر ښکلی. و زه یار ته وایم د یار په در کې، زه یار ته وایم د یار په در کې، زه خو به لاړ شم زړه مې ایثار دی. واه، ښکلی. بیا یې اورو په مینه باندې. زه یار ته وایم د یار په در کې، زه خو به لاړ شم زړه مې ایثار دی.
و ته چې ښایسته وې زه به ستایم ته چې ښایسته وې زه به ستایم زه خو شاعر یم زما دا کار دی ډېر ښه او بل شعر دی پکې چې زړګی مې ورکړو مینه ته غواړم زړګی مې ورکړو مینه ته غواړم زه خریدار یم یار دکاندار دی ډېر ښکلی بیا یې اورو ډېر په مینه ډېر ښکلی زړګی مې ورکړو مینه ته غواړم زه خریدار یم یار دکاندار دی او ځکه ساده یم پیر مې ځکه ساده یم پروا مې نشته ځکه ساده یم پروا مې نشته او پیر مې کامل دی هغه هوښیار دی او رقیب که ښه شي بیا هم رقیب دی رقیب که ښه شي بیا هم رقیب دی او شکون که لال دی مخ یې مردار دی واه دا شعر بیا ووایه اوتر صاحب ډېر ښکلی رقیب که ښه شي بیا هم رقیب دی شکون که لال دی مخ یې مردار دی ډېر ښکلی ډېر او اوتر له راشه تپوس یې وکړه اوتر له راشه تپوس یې وکړه چې نه رغېږي داسې بیمار دی واه ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې دا موږ سره اوتر صاحب چې زموږ سره ډېر خوندور کلامونه واورول تر راتلونکې غونډې مو په لوی لاس سپارمه د الله په امان